गुसल में कितने पर्चे हैं? गुसल में? गुसल में आ जाके 3 पढ़ ला, 4 पढ़ ला, जितने मर्जी पढ़ ला। अच्छा, मर्जी के मालिक है हम, मर्जी के मालिक। कोई पाबंदी नहीं है कि गुसल में क्या करना है, नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, दिन में नमाजें कितनी है? हैं? नमाजें कितनी पढ़ते हैं हम लोग? नमाज आ जाके फजर की पढ़ ला, ऐसा अपने 5-6 पढ़ ला, ये पढ़नी है। अच्छा, 5-6 कंफर्म पता नहीं है कि 5-6 बिल्कुल। मुसलमानों? हाँ, मुसलमान। سلامونه ورکړو د سیټ ته تاسو دغه شارټ ویډیو کلیپ واورید تفصیلی ویډیو تر دې پلی کومه د مشر چې کوم ناست دی او دغه بل ورور ته نه تپوسونه کوي دا دواړه مسلمانان دي او ځان ته مسلمانان وایي نو الله پاک دې راته معافي وکړي بې ادبي دې هم معافي مشر انسان دی خو داسې په کار ده چې د هم دا ویډیو صرف د سبق لپاره ده کړې ده عبرت لپاره کړې ده چې موږ مسلمانان یو او موږ له پکار دی چې موږ په د مسلمانۍ چې کوم احکامات دي په هغه باندې ځان پوه کړو یوازې دا نه ده چې په نوم باندې موږ ځان ته مسلمان وایو ځکه چې د اسلام لومبی رکن چې هغه کلمه ده او د هغې نه وروسته مونځ دی نو په هغې کې دی دومره مطلب دومره حد ته نه دی رسېدلی دومره په اسلام باندې پوهه نه دی او دی به چې کوم دی عمر به هم د 50 نه اوړېدلی په دې هم نه دی پوه شوی چې منځونه څو دي په ورځ کې فرض منځونه څو دي او دغه شانتې غسل څومره دي نو نن سبا دغه مسلماني ده الله پاک دې په ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي او په خصوصا په هغه خلکو دې هم رحم وکړي چې تش په نامه دغه مسلمانۍ نوم اورېدلی دی چې زه مسلمان یم او نور څه ورته زده نه دي نو الله پاک دې په هغوی باندې خصوصي رحم وکړي چې هغې دغه د اسلام احکامات چې کوم دي هغه ټول زده کړي او په هغې باندې صحیح باندې روان شي ځکه چې ژوند چې کوم دی دا ډېر مختصر دی که تاسو وینئ دغه مشر که په دې عمر کې کوشش وکړي نو زر ده چې دی به څه نه څه مطلب د اسلام چې کوم احکامات دی هغه به پوره زده کړي او مرګ ته چې کوم دی هر یو انسان نږدې دی هغه که ځوان دی که بوډا دی که ماشوم دی خو دغه وخت ته چې کوم دی دا مشر نږدې شوی دی که نه به هر حال د مرګ وخت مقرر نه دی خو به هر حال چې څومره هم مطلب د چا عمر سیوا کېږي نو مشران دا وایي چې دغه مرګ ته نږدې کېږي که نه ځینې خلک چې داسې خلک په معاشره کې وي او موږ یې وینو ګورو نو موږ له لازم دی او موږ له پکار دی چې هغه اسلام طرف ته رابلو اسلام د اسلام چې کوم احکامات دي کوم حکمونه دي د هغې ورته بار بار تکرار کوو چې دا داسې زده کړه دا داسې تبلیغ کې لاړ شه دا داسې جومات ته راشه مدرسې ته راشه علم زده کړه هغه علم چې مطلب ته پې صرف د روزمره ژوند او د آخرت لپاره څه نه څه ذخیره جوړولی شي نو دا نه ده ګنې چې دغه هر څه به چې کوم دی په یو ځل سره زده شي نه دا په وخت غواړي او دغه شانتې ټیم بای ټیم او اسلام هم په دې باندې نه دی راغلی که چې ته یو एकदम یو انسان راونیسې او مطلب که چا د عمر سیوا دی یا کم دی هغې ته په یو ځل باندې هر څه ور زده کړي نه یو ځل په یو ځل هر څه زده کېږي نو اول به دې ته په صحیح طریقه باندې اسلام طرف ته رابلي او داسې په ښه اخلاقو به دا یو دین طرف ته مایله کې نو هله به دا دین زده کوي او دغه د اسلام احکامات چې کوم دي هغه به په ځان کې جاري کوي نو کوشش وکړئ داسې قسم له خلک چې موږ په اکثر په معاشره کې لیدلي پښتانه معاشره کې هم داسې خلک شته دی چې هغې مونځ هم صحیح نه وي زده یا یې رکعتونه هم نه وي زده لکه مطلب دا نه کنې چې یا لیونی دی یا بل څه بل څه خو هغه یا یې ذهن کار نه کوي یا یې چې ورته چا زده کړي هم نه داسې خلک هم شته دی نو کوشش وکړئ داسې قسم له خلکو باندې لږ ډېره زده کړه کوئ د ویډیو سیټ ته پوره پلی کومه دا راسره واورئ ستاسو به یقین راشي دا انسان مطلب ښه ذهین انسان دی نه دا چې لیونی